وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَإِذْ قُلْنَا کلا چې ویل منګا ادخلوا داخل شي هذه القريه دي کلیتا فکلوا پس خوراک کوي تاسو منها ددینا حيث شئتم کمزه کی چخو استاسو رعدن فراحا وادخلوا الباب او داخل شي تاسو باغ دروازه سجدن عجزی کو ان کی وقول وای تاسو خطوتن الفاظ د بخنی ناغفر لکم بخنبو کتاستا خطایاکم استاسو د غلطو وسنزید المحسنین او زرد چی زیادتو منگا ثواب د نیکانو خلق د دو آیاتونو کی یو دا آیت کریمه یو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی توتیا او تمهید دے د پار د نعمت سامن اصل نعمت دغه دی و اذ استسقى موسی لقومه د دو آیاتونو کی داغی د پارا مقدمه دا شد دریو آیاتونو خلاصہ دړمبي آیت حاصل داري میدان تیح کی بنی اسرائیل سلویخ کالا سرگردان اسار شو پدغه میدان کې نه خوراک انتظام او نه پکې د وبو انتظام نه د سوري الله پاک دادري انتظامات برابر د دوو خبرو تذکرہ مخ کې شوه د خوراک او د سوري شپیتم نمبر آیت کریمه کې والله پاک هغه درې خبره ذکر کړي اوس دا دو آیاتونه ما ارزو کو چې دا مقدمه ده کله چې د موسی علیہ السلام نه بعد یوشع ابن نون علیہ السلام په مشرق د عمالقه سره د جهاد حکم وشو نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې دې کلی ته داخل شي تاسو آیت کریمه کې څلور خبرې دي یو امر دے داخل شئی دی کلی تا دویم امر دے خوراکو کئی دی کلی نا دریم امر دے دخول کیفیت دخول بپا آجزی سلورم امر دے الفاظ د بخن وائل نتیجہ با مرتب شی و سنزید المحسنین اجر بدر دی آیت کې پنځم الغلر شوي د الله سنور حکمونو یو ثواب واذ قلنا کل چویل مونگا ادخلوا داخل شي هذه القريه دی کلیتا دا کم کړو مفسرین حضرات پدې کې ډېر اقوال ذکر اول قول امام ابن کثیر د صحابه کرام عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود او ابو سعید سے دغه اکابر زمونږ د امت وای چې دی قریه نه مراد بیت المقدس دی بیت المقدس بیت المقدس او بیت المقدس او مقدس دا سلور لغات پکې او دا راجح قول دی بعض علماء وی دا کله چې کم دی دا اریحا دی او بعض علماء وی دا کله اردن دی
بعض علماء وی دا کله دمشق دی، بعض مفسرین وی دا شام دی، بعض وی دا فلسطین دی، بعض وی دا یو وادی دا چې هغه ته صفصفه وی. والله عالم. خدا اول قول په کړه راجح او معلومیږي ذکر راویان صحابه کرام دي کلی دلال شي ک قريه قرا او قرا دای جمع راځي دا څه شي ته وای نو دا زید جمع کېدو د خلق برابر خبر د کاغه خاریو یو ک باندای اوس پدې کې د لغت والو اختلاف دی. بعضی کتابونو لکه لسان العرب وای چې صرف په باندې باندې خو اطلاق کېږي د قری لکه سړی وای لکه دا کلیوال سړی دی، او بعض علما وای چې نه د دې مطلقاً اطلاق په خاری کی. صحیح خبردان اصفهانی لیکلي مفردات کی چې بس دا پدې کې لغت معتبر دی چې کم ځای کې خلق جمع کیږي نو هغه قريه شو. هذه القريه دې کلی ته داخل شي بل لم پکې دار چې د انسان ضرورت چې کله ټول پوره کیږي نو هغه په کلی کې پوره کیږي، لکه د سه په غار کې نه پوره کیږي، نه په سفر کې پوره کیږي، نه په لار کې پوره کیږي، دته وې قريه. دویم حکم فکلوا خوراک کوي تاسو من هادي کلینا خیس شئتم کمزه کې چې خو استاس د کلی کو بر سر کې د خوراک خو کو کو سر ته خو لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر پاک فرمایي دته وې اجازت کلی. نبی علیہ السلام وای کله چې یو سړی جنت ته داخل شي نو دغه یو کپڑا خوښ شي دی وای سبحان الله ګندلی شوی کپڑا براشي هغه ته توبه وای او ونی ته هغه توبه چې په کم ځای کې داس ډیر زیات احادیث مخه ترازی او بهر حال دا آیاتونه بیا ختميږي نو منها خیس شوتم کم ځای کې چې خوخی دا خیسو چې کم دې کنه رعدن. بعض علماء وای دا خیسو دا ظرف مکانی دی او په شئتم باندې خبره ختمه شوه دا او رعدن چې کم دې دا ظرف زمان دی نو معنی بیداشي کمزه کې چې خوخه استاسو رعدن او څومرم خوخه په کم وخت کې خوخه. یا بعض علما وینا وی دا رعدن چې کم دې دا تاکید دې د ما سبقا او دفع اعتراض مقدره ده چې الله پاک وای چې کم زم خوخه خونی مروټه برا کوي کروغ برا کوي وینا رعدن فراحا. دویم حکم دادی چې ودخل الباب سجدن داخل شي تاسو پاغه دروازه الباب دروازه. مفسرین حضرات وای چې په خوا زمانہ کې به د ار یو خار یا یو دروازه وا یا بدوي چې غټ خار به ندري پینځو پوری بوي. په دا وخت کې د دې خار دو دروازې یو ته ویل کېږي باب الخطه اوسم په دې وای مشهور د باب الخطه او یو ته ویل کېږي باب السلام. بعضی وای چې باب القبام ورته وای نو چې پاغه دروازه وای هغه دروازه څنګه وا وای داغه مخ قبله ته او ټیټه وا زکه دا خو ناړه مخالف سرفراز خان صفدر صاحب لیکلي ذخیرۃ الجنان و يهوديان چې کم دې کنا دا پلیت قوم دی او وای دا د ذهن نډیر زیات تیز او خيار خو سره د خيارتیا نه په دوی کې عزت شتا نو الله ته پته د دوی مات سجده نه کوي خو لکه د څه چلو کو چې په دروازه داخل شي نو هغه دروازه لنډوا او قبلی ته مخلق داس دروازه وا نو الله وی دروازه باندې داخل شي نو هغه لنډوا نو دوی څنګه داخل شو کنه نو لکه د ماشومان په خړپوسو داخل شو لکه په ولاړه باندې کتلې خوشترونه وخت کېده کنه نو دا عبادت شو.
نو دوی په خړپوسو باندې داخل شو هغه حکم اونې منو الله ورته ودخل الباب داخل شي په دروازه سجدن په دې سجده کې د علماء اختلاف دي بعض علما وای ابن کثیر چې سجده وضع الجبهه على الارض معروف سجده مراد او دین سجده د عبادت مراد ده تفسیر قاسمی وای نه سجده د تعظیم ته مراد ده قول فیصل ابن کثیر بیا ذکر کړي وای سجدن معنا انحناء عاجزی باندې داخل شي نو داخل شي په دروازه په عاجزی سره دا افعال عاجز کوي مطلب دا لکه ستا انداز بم عاجزی بل وقولوا خطوه وایتاسو الفاظ د بخنی وقولوا خطوه عدد ورته خود کنا عبد الماجد سے وای دریا آبادی و هر زیت داخلي دو خپل آداب نو د دې خار ته شي داخليږي نو مخ کې ورته نعمت ذکر کې چې خوراک پکښتا بل نعمت ذکر کې چې خوراک ګورې بي سیار دي خو ادب ادارې چې عاجزي غواړي قولا او فعلا دا نقطه ده عاجزي سو غواړي قولا او فعلا د الله سره ډوړې خوري رضایت ده خو زمونږ او تابعداري غواړي چې مونږه څومره پوری کام چور یو مونږ خپل کار نه پیژنو نو الله رب باندې کله کله ډوړې هم قات کی کچرته مونږ خپل کارو پیژند بیا سړي نو ودخل الباب سجدا داخل شي په دروازه عجزا وقولوا دا وس قولی خبر شوي وای تاسو خطوه الفاظ د بخنی خطوه معنا یو معنا خدای بل معنی را لا اله الا الله وای زګه کتابونه وای چې یو سړی لا اله الا الله ویلا نو دته مصیبتونو دروازه کلاو شو نو هغه مصیبتونو چې د کراس کنو اخوا فراخی ده لکه دا مصیبت ته متعارف پل دی نو مصیبت په تکل راځي چې لا اله الا الله وی چې چرګي کنو خلق پر ټغې خامخا چې مسلمان تکلیف پر باندې راځي یو معنی دار بل معنی دا وقولوا استغفر الله دا وای خطوتون معنا استغفر الله نو ما یو کتاب کې دالی کریم دی چې دا استغفار سره الله پاک رزق کولاوي یو سړی پښمنی کې زر په استغفر الله وای او مازیګر په زر مازیګر جمع نه پس زر په استغفر الله وای د رزق ډېر فراخ او دا زندگی به خود خوشالوي نو دا بعض علماء دا معنا کوي خطوه استغفار ته مراد دی وقولوا خطوه او تاسو استغفار استغفر الله ابو داود کی روایت راځي نبی علیہ السلام وای توبه پیغمبر پاک په خپل جواب مبارک وای توبه ولډر خدای هغه کس توبه معنا ډیر بختور دی هغه کس لمن وجد فی صحیفه استغفار کثیره چې د چا په صحیفه کې استغفار ډیر زیات دي نو تاسو وای استغفر الله بار بار وای خام وقولوا او بعض علما وای چې د دې عنوان دی لا اله الا الله نو چې کله دا کارونه تاسو کوي نو نافر لكم خطاياكم ما بکتا استا اغستا سو گناهونه خطاياكم اغه عبادت تسخی بدل لماف کم اغه عبادت تسخی بدل لماف کم یا نور گناهونه بدل تماف کم وسنزيد المحسنين او دو معنی علما کوي وسنزيد المحسنين یو معنی راځه زردا چزیاتو مونږه ثواب د نیکانو خازن معنا کړی دا وسنزيد اجر الموحدين زیاتو مونږه اجر د موحدینو شیخ عبد السلام رحمت الله علیه اغم لفظ ثواب معنا کړی دا وسنزيد اجر المحسنين او زیاتو ثواب د نیکانو ذکر لا اله الا الله غټنی کی د دین پس بیا الله پاک لیکي څه چلو شو فبد ندو معنا وسنزيد المحسنين زردا جزياتو نیکان خلق فبدل الذين ظلموا الله رب العالمین ورته اعلان کو دکړي داخل شي دوی بدل کو
دی آیت لاول ترجمه بیا خلاصہ فبدل الذین فز بدل کا کسانو ظلمو چ ظالمانو قولا اغوینا غیر الذی غیر د حقنا چې ویل شی و دویتا نفانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء نازل کومګه پاکستانو چې ظالمانو غضب د اسمان نا بما كانوا يفسقون په سبب داغي چې دوی ګناه کولا. اوس د آیت عنوان د آیت خلاصہ هغه داري چې کم سره د الله کلمات بدلی نو د ظالم دی، کم سره چې د الله خبري بدلی د ظالم دی. نمبر 2 کم سره چې د الله خبري بدلی د مستحق د عذاب دی رجزا من السماء. نمبر 3 کم سره چې د الله کلام بدلی نو د فاسق دی. دا درې فتوی الله ولګولي، الله یې تمنګ وساتي. اوس که زمونږ د خدای چې ته په خطا کې وځي الله دې پاره مونږ نه نسی نازک شعر کړ. دوی چې کله داخلي دل نو ما خو یو طریقه ذکر کړ چې په خړپوس ذکر شو، بل د خطوتن کې نون زیاتی کو څه په زیاتی کو نون په زیاتی کو. الله ورته ویلی لا اله الا الله وای دی ول خلطتن غنم راکی نو غنم لا اله الا الله کې رزمه کې وسمان فرق دی. فبدل الذين پس بدل کا کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا اغوینا قیل لهم دلته پکې قیل مقدر چې ویل شی و دوی ته غیر د اغنه چې ویل شی و نو کله چې بدل کړ الله رب العالمین خبري نو فانزلنا الله و نازل کومګه غل الذين ظلموا دو پیر ورته الله پاک ظالم ویلي دي، مخکیم وی ظلمو اوسم وی ظلمو. بعض علما جواب کوي چې دا تاکید د پاره دي، بعض علما وی نه تاسیس اولاد مختصر والوي لب ګورا الت ظلمون مراد تبدیلی فعلی، دلت ظلمون مراد تبدیلی قولی. یا بعض علما داوي چې مخکي ظلمو ظالم قولا او فعلا دوار او دلته د ظلمو دا د غضب دی د نتیجه ده، نتیجه باندې ظالم بیا داخل کو تصریح پیدا کوي. نازل کومګه پاکستانو چې ظالمانو رجزا من السماء غضب د اسمان نا. نو سوال پیدا راته چې دا د اسمان قیدی ولی ولګو، نو داغي جواب داري چې دا ناشنا غضب، دا ناشنا غضب د دې غضب چاته معلومات نو ډاکټران په نه پویدل چې دا څنګه غضب دی. دویم دا دی ویرج زم من السما وې دا طاعون مرض، ابن کثیر وې دا طاعون مرض د دین مخ کې چانه ویدلې لکه داسې مرزونه وخت مونږ اینو کنه اورو وې دا ډینګي مخ کې وو نه وې دا دغه بل شی سوچا خلک کړي مړ شو. کرونا اوس کرونا مونږ چرته تاسو وردلې نه دا خدای الله رب العالمین غضبونه دي سټپ بای سټپ را پرې د خلکو د ګناه موافق. الته شي زنا زیات شي او شرابونه زیات شي، قتل و غارت زیات شي، دلته د اسمان ننوي غضب راشي. نور څه نشته، اسم پکې نشته. ها رجزا من السما لکه داسې غضب چې د برنو. او دریم دا دی چې رجزا من السماء داسې غضب چې د هیبت والو. قانون دا دی چې په دې ځمکه کې څومره غضب وکړي نو انسان ته ډېر یریږي نه، خو چې د برن لک رسو شي نو انسان منډه وي بیا او چې کم فابوس بیا ځي. نو رجزا من السماء هغه غضب د اسمان نه سبب یو خود او دفع دخل مقدر او سوال دا دی چې دا غضب او دا کروس ته الله پاک دا خو یاره انسان باندې ناشنا غوندي لګي وای اس نه دی بما كانوا يفسقون. هغه به ورستو ذکر کوي چې پیغمبرانو وجنو په سبب دا غي چې دوی د حد نه تجاوز کړو. و اذ استسقى موسى لقومه دا غو آیاتونو کې ما ضرور الله دی معفو کی دا مقدمه وا. دی آیت کی الله پاک اتم نعمت ذکر کړي. اتم نعمت کله چې په میدان تیغ کې هغه میدان تیغ ته بوس بیا لاړ شو. میدان تیغ کې دوی تګی شو نو موسی علیہ السلام ته وای یره د وبو تنظیم پکار
وجعلنا من الماء كل شيء حي. هغه یو سړیو نو په زامنو امتحان ته نو یو زوی ته ویل کته تا څنګه ګرانې ما وې ته ما ته د ګورې نم خوږي ول زورک شت تا ته سره خوږ نه هغه بل ته ویل تا څنګه خوږي ما ول ته ما د اسمان نم غټ کار لکه بابا یو نو اسمان شان هغه دریم وته وای بابا ته ما ته د وبونم ډېر خوږي هغه له انعام ورکا وای وبندي د په اچا نه باندې وب په یو مریض نه باندې کله څو وخت لپاره پرېشن والا باندې بنديږي حضور نه بنديږي نو اوبه چې کوم دی الله پاک کوئی دا بهترین نعمت دی موږ څه شکریا ادا کړو یار نو دوی تګی شو موسی علی السلام لاسونه اوچت کړ یا الله پاک اوبه و اذ استسقى باب استفعال دی او د دې مشهور خاصیت ته طلب ماحس طلب کله چې وغوښتي موسی علی السلام د قوم د پاره اوبه وغوښتي نو یو کانو دقلتا اوس دا کم کانو نو بعض علما ہوئی روح المانی وی دا عام کانو بعض علما وی نا دا خاص کانو دا خاص کانو او هغه چې کم خاص کانو وی نو د بخاری او د مسلم یو روایت نقل کړي دا هغه کانو چې موسی علیہ السلام با دغه حدیث بنقل کم د بخاری او د مسلم او د مشکات بنی اسرائیل بدا سلام بل لکه منګ څنګه چې په جامو کې ناسینو یو بل ته بد نخ کارو نو بنی اسرائیل بدا قشن ارسو ګرځول او صبح کې بلامبل خدمه زی نو موسی علیہ السلام طبعی هغه به دوی سن لامبل لري بتو د دوی سه بلامبل نه دوی په خپل منځ کې په دې موسی علیہ السلام باندې یو تهمت لګاو چې په د باندې سمراز دی هغه ته قدرت مرض وای بیا علما په پوي د جامع استری دی خلانګي وال مولا علی قاری مرقات کې لیکلي دي وای بالنګ لاګ دي اوس جامع په دې غټه یې خدا غټه شیدا د قشن غټه سره اوس اګټي تذکرہ کوم یو سړی په لیکل کړي دا سي غټه اوس په دې باندې د موسی علی السلام جامع پرتی دی او د پرې خوړ کلام دي او اخو دا وبدا سره واغی دي کنه اغلت بنی اسرائیل لاندې بس دا کان روان شو دا کان چې روان شو موسی علیہ السلام پس منډه وای یا صوبی یا حجر صوبی یا حجر اے کان یا جامع دی وتختولی کان یا جامع دی کان روان دی عقد بنی اسرائیل پستا پودره دو چې بنی اسرائیل او قتل موسی علیہ السلام خو پلنګ کیو زمونږ استاد او شیخ او مربی شیخ غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه رحمتن واسعتن هغه فرمایل چې کله د سړی د جامع لم دی شي کنا نو ټول اندامونو موازنه پکې کی نو بنی اسرائیل وکتل شاله کدا سړی خو بیمار نو مونږ په دې بیماری شک کو دا ډېر روغ سړیو دا غوي سرونه استحقاق کړو د دې کان له څو کان دغه را پرې خو دې چوکیا کان په چوکو موسی علی السلام وې دا هغه کان بخاری او مسلم مشکات وای دا دقه کان نو کله چې دا په میدان تیغ کې پروتو موسی علیہ السلام چې گزار ورکو نو دا غینه دولس چینه وروتی نو دا خبر راجح ده او بعض مفسرین اغوی د انګریزانو تاثرات ذکر کړي لکه ډاکټر اسرار عبدالماجد دریا آبادی او په دیوبند کې دا ششتله ک مودودی خو دیوبندینو بهرحال دغه مفسرین پوی نه ډېر دوی صرف تاریخ نقل کوي نور پشرنګ مرنګ نه پویا نو عبدالماجد دریا آبادی مولا دی د ټک پک عالم دی خو هغه د انګریزانو تاثرات ذکر کړی دي خپل حدیث او اثر پکې نشتا وای دا کان چې کم دی په صفصفه کې په یو وادي کې پروت دی او دا پنځل سپوټه چې کم دی دا دنګ دی مونږ وای دا قول غیر صحیح دی دا قول صحیح نه دی ځکه دا صرف د انګریزانو تاریخ دی او د بل اثر مسر دا نشتا بهر حال دا خبر شوا یو خبره پکې روح المانی لیکي دا شیخ صاحب هم لیکي خپل تفسیر کې سرفراز خان صفدر صاحب چې یو کانینا دا دولس شینې ول روان شي نو تاسو ته ما وختي ارزو کو چې دا يهود او خيارو خو سره د او خيارتيانه په دوی کې یو صفت د زدو پکې
نو دا 12 رونو 12 یوسفیو حاربیو پلان یعقوبیو نستوریو دا شزونو نو خپل منس کې دوی نه لګیدا نو د یو ګدر ته بل نه ته د بل 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 ګدر ته نه ته نو الله پاک دوی له 12 چینو تنظیم وکړ د سوچینو د 12 چینو تنظیم بس آیت ان شاء الله برابر شو کلا چې وخت موسی علی السلام د خپل قوم د پاره فقلنا اول منغا اضرب وها بیا سوا کل حجر بخپل امسا باندې کانه چې څنګه گزار ورکو نو فن فجرت روان شوي سورۃ اعراف کې الله پاک کوئی فن بجسد او دل دوی فن فجرت درست دغه نو اعراف مخ کې نازل شوه بقره رستو نازل شوه دا الته کسان لګو به بس وي دلته کسان ډیر دي نو ډیر یو به بس فان فجرت روان شوی منه دې کارنا اسنتا عشرت عینا 12 چینی سوال دا 12 چینی اسنه چې په خپل منس کې په جګړه کوله هداز ما وبدي بل هداز ما جواب قد علم كل اناس پیجند هر یو جماعت مشربهم خپل ګدر مشرب صيغه د ظرف تا د کم زین چې خلق وبوري هغه ته ګدر وای الله پاک وای قلنا اول منغا قلنا به مقدر دی اول منغا خوراک کوي تاسو واشربوا اسکا کوي تاسو من رزق الله د الله د رزقنا خوراکم کوي او اسکا کم کوي اوس خوراک بسمره کې نیو صوفیا حضرات دي هغه وای بیخي کم خوراک بکی بیخي کم نو هغه خوراک موږ نشو کولی ځکه ک تبلیغ الدین د امام غزالی یا دغه کتابونه موږ وګورو نو هغه خوراک لکه عمر فاروق صاحب چې کم خوراکونه یادای بهر حال الله وی خوراک کوي اسکا کوي د الله د رزق نه فرمانی مکوي پزمکه کی او فساد مکوي چونکه نن اصلاحي خبره ما کتلی دي وخت نشته کنه پوره دی وخت سیدا الله دې عمل توفیق راکړي اللهم صل علی سیدنا محمد